ډاکټر صاحب ښاغلی ولسمشر محمد اشرف غني وایي خلک چې کابل ته ستون شو. زیاتو رسنیو خبر ورکړی دی چې په مسکو غونډ کې د طالبانو سفیر د پنجشنبې په ورځ له ښاغلي غني غوښتنه کړې وه چې باید کابل ته سمدستي ستون شي او د طالبانو په لویه غونډه کې ګډون وکړي. چې زیاتو رسنیو او خلکو خبرونه ورکړي دي چې اشرف غني همدا اوس کابل ته ستون شوی دی. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نوي سبسکرایب کړی، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. په مسکو کې د طالبانو سفیر د پنجشنبې په ورځ وویل چې د دې ډلې پخوانی ولسمشر محمد اشرف غني ته بلنه ورکړل شوې چې په کابل کې د افغان حکومت په راتلونکي غونډه کې ګډون وکړي. په مسکو کې د طالبانو سفیر جمال ناصر غروال د پنجشنبې په ورځ وویل چې د طالبانو په نږدې راتلونکي کې په کابل کې د افغانستان ولسي جرګې جوړه کړې او دا چې په نږدې راتلونکي کې به په کابل کې غونډه جوړه شي. د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غني ته هم بلنه ورکړل شوې ده. هغه وویل تر اوسه څرګنده نه ده چې د افغانستان جرګه به لویه جرګه وي، خو د داسې جرګې لپاره چمتووالی نیول شوی دی. د راپور له مخې دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې تر دې مخکې ځینو سرچینو خبر ورکړی و چې اشرف غني په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماموریت یونما په ضمانت په کابل کې ده، خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجید دا خبره رد کړې ده. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. د نورو خبرونو لپاره خرابات ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د الله په امان تر بیا خیر چارې.